پرته د حقاني سپارښتنې سرغړونکي په محاکمې کولو وګواښل. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مولوي سراج الدین حقاني د کابل د امنیه قومندانۍ امنیتي څانګې ته د ځینو سپارښتنو ترڅنګ خبرداری ورکړی چې سرغړونکي به نظامي محکمې ته راکاږي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران په تیر توګه د سپارښتنو یادونه کړې ده. د خپل وظیفوي فعالیت د اجرا پر مهال له خپلو ټولو مراجعینو سره د شرعي نافذه قوانینو په رڼا کې له ښو او اخلاقي چلند څخه کار واخلئ. د امنیتي او جنایي پیښو د تعقیب او نیونې پر مهال د هغوی له هر ډول شکنجې، زورونې او توهین څخه په کلکه ډډه وکړئ. د محکمې له حکم پرته د هیچ چا په حقوقي موضوعاتو کې مداخله مه کوئ. د مظنونینو د تعقیب او پلټنې په پلمه د خلکو په کورونو د شپې چاپې مه اچوئ. د ضرورت په صورت کې د حوزوي ولسوالۍ ګذر وکیل او د جومات د ملا امام په موجودیت او همکارۍ سره د سپارل شوي کار د ورځې په رڼا کې ترسره او د ولسي خلکو او مظنون د کورنۍ د غړو شرعي حقوق کاملا رعایت کړئ. د ګزمې او پیرې پر مهال په هیڅ چا د فایر کولو اجازه نشته. که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځئ، په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د فایر حق لرئ. له پورتنیو مواردو څخه سرغړونکي کسان په کلکه او له ځنډ پرته نظامي محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له څه موده راهیسې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د جنګیالیو په ډزو یو شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د ځینو پیښو د عاملونو نیولو خبر ورکړی، خو ورسره شوي یا کیدونکي چلند پایلې نه دي په ډاګه شوي.